ځه راس ماشاءالله څومره خوندور سیند دی ګوټونه و کوچ مې ورته تس کړي دا اوبه ګورئ څنګه خوند کوي دا د واورې ایښې اوبه دي پرون چې زه خواته تللی وم غرو خواته هلته واوره سوې د هغه اوبه دا دې درته را روان دي او دومره زیات خوند کوي دا ویډیو نه زه خاص خپل اکا زامنان له جوړوم دا مسافر چې دي هغو ته خار ورکوم زما پښو ګسه ایښی وسوینې وي ماشاءالله دا ته تاسو ګورئ دلته زموږ یو اکا زوی څه دی بل اکا زوی له مې ویډیو راسي وایي خار درکوو مسافرۍ کې یا زموږ دا د خوندونه د ژوند څه واخلو ولې د مسافران په زړه باندې دغه ورته دوړی یې درته کې راوله کوم یو زما خوند کې ده په ډبل ویلا کې راوستل ما کې دا د اکا زوی دومره ښارونه خلکو ته ورکوي ګسه ډبل ویلاګونه له جوړوي حیدرآباد نه ختم لاړه څه شو شی بنو یا حیدرآباد ته هم خوند کړ دا اوس ته حیدرآباد والا ته ښار ورکوي دا اکا زوی مې د حیدرآباد کې زموږ د اکا زامنان دي مسافران دي هغو ته ښار ورکوي وایي موږ دا دی داسې د وطن څخه خوند اخلو دویمه ورځ دی نه چې راوغورځېږي دا مسافران خو هم نه ده معلوم وایي یو د حیدرآباد سره راوغورځېدلی ډېر بدې ښې اوبه دي زه به